نظم داسې دی چې دغه نظم خوږو ملګرو ته به ډالۍ وي چې ښه پوهېږم چې نه راته رسېږي، خو که خدای کول او مثلا زما شوې، بیا به زه د مخلوقاتو بختور یم، په خندا به د صاحب د پاچایۍ شم، تور ماښام به د په غېږه کې بلیږم او لوګی به د له مخه سبایي شم. ورځ او شپه به د سکون او خوندنامې وي، یعنې زه به په دنیا کې جنتي شم. ښه پوهېږم چې نه راته رسېږي، خو دا زړه نه دی قسم دی که مني یې. ښه پوهېږم چې نه راته رسېږي، خو دا زړه نه دی قسم دی که مني یې. حتی دومره چې یوه شېبه دې هېر کړم، خو بیا هم په ځان خواري کوم لګیا یم. ځان هغسې سموم چې ته غواړې، ډېرو سختو مرحلو نه راتېرېږم، پکې ژاړمه که ورځې دي که شپې دي، زه یم ژوند دی او ناکامې تجربې دي. زړه مې تور دی د مکتب د استاذۍ نه، هلته سند کې یوه شاګرده ستا همنامه، نه یې نوم اخلم نه یې درس ته پاسوی شم، حاضري په شاګردانو باندې اخلم. زړه مې تور دی د مکتب د استاذۍ نه، هلته سند کې یوه شاګرده ستا همنامه، نه یې نوم اخلم نه یې درس ته پاسوی شم، حاضري په شاګردانو باندې اخلم. خو چې کله څلورمه نامه راشي، غبرګې ګوتې په غوږونو باندې چوخ کړم. خو چې کله څلورمه نامه راشي، غبرګې ګوتې په غوږونو باندې چوخ کړم، او د صنف هغه ښې څنډه کې ناستو جنکیانو ته هېڅ نشم ورکتلی. هېرول د څه وړه خبره نه ده، ننګولي مې دي واړه زیارتونه، او له خردو مې المارۍ د کوټې ډکه، په هر تاخ کې مې د ایښې تعویضونه. هر قضا ماښام دمګرو ته روان یم، د ساختونو په خوړلو مې زړه سپین شو. هر قضا ماښام دمګرو ته روان یم، د ساختونو په خوړلو مې زړه سپین شو. ادې ټوله شپه نفلونه کړي، دعا کړي، خو پوهېږې نتیجه یې صرف هېڅ ده. ژوند که بازار نه وی، د چغو بیروبار نه وی، زما اواز به دې لیدلی دومره خوار نه وی. بس